سلامونه ملګرو، جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ. وایي کتاب ډېر ښه ملګری دی، دقیقه خبره ده. او که څوک وکولی شي یو نیم شی ولیکي، خاطرې ولیکي، شعر ولیکي، نثر ولیکي، هغه خو بیا نور علی نور. د استاد لیکوال اسدالله غضنفر یو کتاب دی چې د نثر لیکلو هنر نومیږي. نثر لیکل یعنې څنګه سړی لیکنه وکړي، او په دې کې دا ټول شیان راغلي دي. ما چې ولوسته ډېر خوند یې راکړ. په ځانګړې توګه استاد الفت د نثر یوه برخه دلته را نقل کړې ده. غواړم همدغه برخه درته ووایم په لنډو. او بې ګناه بندي نومیږي. او دلته یوه تشبیه ده. کله چې متن ولوستل شي تاسو پوهیږئ چې هدف له چا دی. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. مه ویرېږئ، د ده په ازادولو کې هیڅ خوف او خطر نشته. فساد او شرارت له ده نه پیدا کیږي. د ده بندي کول لویه ګناه ده. دا هغه یوسف دی چې د بې ګناهۍ په سبب په زندان کې لوېدلی دی. که دی له زندانه راوځي، ستاسې آینده سنجولی شي او ستاسې د بلې ورځې غم خوړلی شي. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. که دی خلاص شو، ستاسو انتظام به په ډېر ښه شان وکړي. ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسو بربنډ به پټ کاندې. تاسې دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوئ. په زندانونو کې مه اچوئ. په لیوانو او پر پړانګانو یې مه خورئ. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. دی به ستاسې د ګډو وډو او پریشانو خوبونو صحیح تعبیرونه وکړي. ډېرې صخرې، مهمې او مجملې غوټۍ به پرانیزي. دی د راتلونکي حال پیشبیني کولی شي. د طبیعت په رمزونو او اسرارو پوهیږي. د جوي او فزیکي اوضاعو اقتضاعات ورمعلوم دي. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. د ده په ازادۍ باندې علم او پوهه زیاتیږي. وطن رڼا کیږي، ړانده بینا کیږي. دی له خپلو جفاکارو ورونو هم ښه سلوک کوي. دی له خپلو جفاکارو ورونو سره هم ښه سلوک کوي. دی ډېر پیچومي اوارولی شي. ډېرې کږې وږې لارې سمولی شي او ډېر مشکلات حلولی شي. ما خوب لیدلی چې دا بندي خلاصیږي او د سلطنت په کرسۍ کینی. ښه فکر وکئ دا بندي څوک دی. پس له ډېره فکره وایم فکر دی. فکر. او دلته استاد الفت فکر له یوسف علیه السلام سره مقایسه کړی دی. روغ اوسئ. کتاب ښه ملګری دی. ویل ولئ حتما مو ساعت تېرېږي. بیا حال راکئ.